تاریخ کې غور کولو نه معلومیږي چې روژه د دنیا د ټولو عبادتونو نه پخوانی او قدیم عبادت دی. لکه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي سورة البقره کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای ایمان والو په تاسو باندې روژې فرض کړی شوي دي لکه څنګه چې ستاسو نه وړاندې امتونو باندې روژې فرض وي. لعلکم تتقون لپاره د دې چې تاسو جوړ شئ پرهیزګاره او تقواداره. اوس هغه ترتیب او کیفیت کې فرق دی. لومړني امتونو باندې به روژې وي نو په هره میاشته کې به 3 روژې هغو نیولې. 14 او 14 او 15 تاریخ باندې به دا روژې هغو نیولې. اوس په دې په ترتیب او کیفیت کې فرق راغلی. هغه وخت کې په کال کې 12 میاشتې وي او په هره میاشته کې 3 روژې به وي. نو د دې چې حساب ولګئ د کال کې ټولې غونډې 36 روژې جوړې شوې، 14 او دغه رنګې 2 روژې چې کومې دي هغه به د دې نه ماسوا وي، یوه د عرفې او د عاشورې. نو کل 38 روژې چې کومې دي هغه به وي. اوس په دې په ترتیب او کیفیت کې فرق راغلی. نو یو میاشت چې کومه ده هغه روژې چې د یوې میاشتې روژې چې کومې دي هغه فرض دي. اوس که یو سړی هغه حکم چې کوم دی د رمضانو هغه روژو هغه حکم چې کوم دی هغه منسوخ شوی دی، هغه یو سړی هغه نه وي نو هم ثواب چې کوم دی هغه به ورته میلاویږي. دغه رنګې د هر عبادت له صحت لپاره شرط نیت چې کوم دی دا شرط دی. حدیث شریف ته مشکات شریف کې انما الاعمال بالنیات دی په دې خبره شاهد دی چې روژه صحت هم د روژې صحت هم په نیت باندې مشروط دی. او روژه چې هر قسمه وي که فرض وي یا نفل قضا وي یا نظر یوه هم بغیر د نیت کولو نه نه صحیح کېږي. دغه رنګې که کوم کس ټوله ورځ بغیر د خوراک څښاک وغیره نه تېره کړه او د روژې نیت یې نه و، دې ته روژه نشي ویلی. البته دا خبره درسته ده چې په ژبه الفاظ د نیت ویل ضروري نه دي بلکې پشمنې وغیره کول هم په نیت کې حسابیږي. خو په ژبه الفاظ د نیت ویل ډېر بهتر دي. یو سړی په ژبه باندې نیت چې کوم دی هغه ووایي نو ښه خبره داره چې دغه رنګې وکړي. دغه رنګې بله مسله داره د روژې د میاشتې هره ورځ د روژې نیت ضروري دی. یوه ورځ د نیت کول د تمام ورځو دپاره نه کافي کېږي. دغه رنګې بله مسله داره که په کوم کس باندې قضا د روژې پاتې وي یا څه نظر ورباندې پاتې و، یعنی نظر روژې منلي دا به پاتې وي. اوس د روژې میاشت راله او دغه کس وایي چې زه دغه نظر د روژې چې کومې دي هغه به دې میاشته کې نیومه او د هغې نیت کومه، نو دغه روژې چې کومې دي هغه به نه ادا کېږي. هغه د نظر روژې چې کومې دي هغه به نه ادا کېږي، یا چې کومې قضا روژې چې کومې دي هغه به نه ادا کېږي، بلکې د روژې د میاشتې چې کومې روژې دي دا به ادا کېږي. هغه نورې چې کومې دي هغه به بیا دوباره نه وي. دغه رنګې د روژه چې کومه په چا باندې فرض ده نو هر هغه کس چې هغه بالغه وي، نارینه وي که زنانه وي، هغه باندې روژه چې کومه دا فرض ده. دغه رنګې که کوم ماشوم د روژې په ورځ بالغ شو یا کوم کافر مسلمان شو نو په دغه ورځ باقي ورځ کې ده ته پکار داره چې خوراک څښاک چې کوم دی جایز نه دی چې هغه دی وکړي. ها البته که یو سړي داسې خوراک څښاک چې کوم دی هغه وکړه نو د دغې روژې قضا ورباندې لازم نه ده. بیا دغه روژې قضا نه چې دی بیا روژه چې کومه هغه به نه وي. خو ښه خبره داره چې په دغه ورځ باندې دله خوراک څښاک چې کوم دی هغه کول نه دي پکاره. دغه رنګې بله مسله داره که کوم نابالغ که د زوال نه وړاندې بالغ شو او تر غرمې پورې خوراک څښاک نه و کړی او د روژې نیت یې وکړو او دا روژه چې کومه هغه ونیوله نو دا روژه چې کومه ده صحیح ده. دغه رنګې بله مسله داره که دغه رنګې چې کله په ماشوم کې د روژې د نیولو طاقت وي دغه ماشوم ته د روژې د نیولو حکم پکار دی. خو دا په داسې حال کې چې کله دغه ماشوم ته روژه نیول کوم ضرر نه رسوي. البته که ماشوم ته ضرر یا دغه رنګې تکلیف ورته وي نو بیا دې مجبوره کول به دې باندې نه دي پکار چې دې روژه خامخا ونیوي. دغه رنګې بله مسله داره که کوم ماشوم عمر چې د 10 کالو شي نو د تحمل او برداشت موافق وي دغه ماشوم باندې د روژې نیولو تاکید پکار دی. روژه هم نه نیسي خو لمونځ په شان د سختي ورسره پکار دی لپاره د دې چې د روژې د نیولو عادت چې کوم دی هغه د هغې عادي چې کوم دی هغه جوړ شي. بیا چې کله دی بالغ شي روژې نه وي نو ده ته به تکلیف او دا چې کوم دی هغه به ورته نه وي. دغه رنګې ماشوم ته د 2 کالو په عمر لمونځ او د روژې ساتلو حکم پکار دی او د 10 کالو په عمر ورته د لمونځ او د روژې ساتلو متعلق سزا پکار ده. البته سزا په لرګي باندې به نه ورکوي، یعنی دغه رنګې سپېړه دا چې کومه به دې باندې ورته ورکړي او د تجاوز به هم نه کوي ډېر زیاتې بیا ته وهي. دغه رنګې بله مسله داره د روژې په میاشته کې د ماشومانو نه د علم د تحصیل مهنت یا د بل څه شي کار اخیستل ډېر پکار نه دي چې ته پاټو ته لګي یا دغه رنګې بل یو کار چې کوم دی هغه پې کوي. د روژې لمونځ او تلاوت مهنت ورنه اخیستل پکار دي
چې تر هغه ته دا و چې قرآن مجید تلاوت کوه او دغه رنګ ذکر اذکار چې کوم دی هغه کوه لپاره د دې چې ماشوم تقوادار او پرهیزګاره جوړ شي.